دا نوره زویه دلته راسه کار مې درسره ده. څه وې دادا زه به دلته هغه لټومه چینده خان شروع کار مې درسره ده. یاره دادا تم سړی په یو کې نه پرېږدي مړه ویمه دادا ویمه دا یخته دې ولې تور ده دا ږیره دې نیمه سپینه ده نیمه توره ده دا ولې زویه پرېږده دې خبرو کې کار مه لره ځواني پسې مې بیا زړه خفه کېږي. نه مړه تا هم ځواني تېره کړې ده ته بېرته راپسې وګوره ولې زه تا په ځوان نه ښکارېدلم. نه مړه ما ته خو زه یم چاول نه به تا همداسې بوډا وي یو کار خبره کوه څه دې ویلې داجي داسې چل دی که نه ښه یو 80,000 روپۍ به درکړمه او غټه زراعتۍ غوا به راولې او چې دا شیدو باندې چې ماړه سو ماړه ماسه او شیدو وخورو صحیح ده. ویمه دادا داسې غوا درته راولم چې دا کور کې کوم لوښي دي که نه دا ټول درته ډک کړي شاباس یا الله دې راته ژوند دی که دا واله دا پیسې بس پې ورغلم داجي صرف دعا کوه صحیح ده وکنه داسې نه چې کم په غلط شي باندې وګوره بیا کول غوانې شوې پام کول هره کې ښه دغه خبرې دعا کوه رښتیا ته دا خبره مه کوه دعا کوو بخیر دعا کوو وکنه الله دې ورحمېږي څه په بل شي باندې وانه وړو زه خو روان یم زراعتۍ غواټ پسې خدای دې خیر وپېښ کړي دا زوی بیا کړ غوانې داسې پیسې مې ورکړې داسې نه چې چېرته څوک یې غلط نه کړي خدای دې خیر وپېښ کړي. وای بچی خدای پاکه یو ساده ګل راباندې راپېښ کړي چې ته پرې خرڅه کړمه ډېر وخت کېږي چې بزه مې نه ده خرڅه کړې په دوکه باندې چیرلی دعا کوه چې یو ساده ګل ګل راباندې پېښ شي چې تا پرې خرڅه کړم او ځانله څه وګټو دوکې مړه چیرلی څه پوهېږي ته ورته لګیا یې ساده ګل غوندې ځوان راپسې ځي دا کچې ها وروره چېرته روان یې ستا په کیسه کار دی چې چېرته روان یم بس روان دی مړه ترې پوښتنه مې درنه وکړه چې ته چېرته روان یې زما یې د باندې چې چېرته روان یې د سره پوښتنې مانه مه کوه خو بس ځمه روان یم میلې ته ځم میلې ته ځې میله کې څه کوې ځان ته زراعتۍ غوا لمه پلار مې ویلې غوا راوله مالې چې ښې ډېرې شودې وکړي او 80,000 روپۍ راکړي وي غوا واله نه منه خو زه به دا زراعتۍ به درکړم که نه دی ته را به درکړو دا څه ګډ صحیح زراعتۍ به زه ده دا د شوده غونه چېرته کوي او 3 منه شوده 3 منه شوده کوي غوا څه منه دا چې ته غوالې څو منه شوده درته غوا وکړي چې تا غالې زه یم چې بس 3 منه شوده وکړي او دا ټول د کور لوښي ټول ډک دا به ته پوره 6 منه شوده کوي داسې رښتیا وایي او دانه ترې ما هم اخېستې او پوره 6 منې کول او که چېرته پکې اوبه واچولې 1 من نو 9 منه به شي ګپ نه رښتیا یم په ایمان کې وخوځېږه لکه د ځان غوندې دا به رښتیا وي ولې رښتیا وایي ګوره مسلمان دوکه نه کړي تا رښتیا 6 منو والا اخېستې نو زه درته دروغ یم دا ولاړ مې سر نه یم راځه بیخ یم درته کور کې په څو یې خرڅې په 80,000 روپۍ باندې درکوم بس ګزاره پکې نه کېږي نه دی نه بیخي د سره ګزاره نه کړې پاپړ نه مننه خیر کور به وکړو ځکه چې 6 منه شوده کوي دا راکړه مې هغه خو به ډک کړي که نه لوښي په ذموارۍ درته ډکه خو یوه خبره ده ګوره ها چې کله ورته لوښي راوړي ګوره په لوښي کې به شوده کم ښکاري هغه ډېر هغه پټېږي به ورته نه کله به ډېرېږي بس هغه بیا ډېرېږي چې کله درنه ورک شو نو ته لاړې ښي لاس به روپۍ ورکوه ها بس یو مسلمان یې ځه مه ګوره خو ټول لاسونه د الله به ما دعا به ماته کوې دعا پېژنې ځه زه الله دې ورته دعا به مونږ ته پلار ځکه څه ساده ګل شی ځه وا لکه ته چې یې ته خو دې خوا راځه کنه ته مې او که نه ووالي سړي باندې خو دې وزه خرڅه کړه په 80,000 اوس دا نمایي که که نه زه چې شي نمایي که بس د خرڅه کړې ما ده دې ته ګوره 80,000 مغزه خراب شوي دي روپۍ نمایي که شابه ولې نمایي نمایي کوم ځه ځکه ولې څنګه بیا نه نمایي کوم ما در سره خرڅه کړه نمایي کوم یې ګرمېږم ما خو ګپ لګو سړی در کومه پرېمې ده در کومې روپۍ راوباسه در کومې دا 2000 ستا مړه بس خالې په پیسو وجنئ مړه ولې دوکو باندې چې خرڅې دا کار خو به کې که زه چې ځو به ځه هله دادا خو اوس هم په ډېره کې نازېده لکه چې کور ته نه دی تللی خو زه مړه بس دا بزه به م ورته ډېرې ته بوځم او ډېر به خوشحاله شي ځکه اته منه شودو باندې په ذمهوارۍ راکړې ده خو ځکه نه اوس ته هم نه ځي
ګرځه. لکه را سړی ورک دی څوک یې غلط نه کي خدای د خیر کې د کمکل غوانه شی مې لېږلی دی خدای د خیر او پیښ چا دوکه کړي نه وي په دې لاره باندې دا را مې وسته ښه. لکه دا دې شی راوستی دی دا اندرشیر مې راوستی دی. اندرشیر دا دی که مې سره زر پکې نشته. اته منه شوده کوي اته. راځه دلته کښېنه. تا خو ټول پکې نیمه کیلو شودم نسته که نه نو ته خو دلته کښېنه دا جیب خو ما په زله ویله تا ته خو ما زراعتۍ غوا یاده کړې وه که نه ته خو دلته کښېنه که نه مسلمانه بس مخکې به ځي دا پلار مې که نه اوس به مې وختي لکه د ځان غوني کوتره کړی چې شیطانه دا وایي چې دا سر ته ورته ونیسه نه دا جي دا کار به نه کړي. خبره ته څه شی راوستی دی دا په ذمهوارۍ راکړې ده وایي اته منه شوده کوي نو ولې بیا زراعتۍ غوا ته څه ضرورت دی خو دا هم زراعتۍ وزه ده که نه. ته ما ته راولسوه اته منه شوده وکړي ته ورشه لوښي راوړه د کور پلار یم ټول لوښي کړ د ډک نه کړه خو بیا ویاوه درته مې ویل چې شو هغه پسې مې لګېده منډه لوښي هم اوس راوړه چې دا شودې پکې واچوه لوښي به زه راوړم د کور نه خو ته بیا وینې دا جي کوم یم اصیله ونه خطه اته منې ونه کړه بیا ویاوه که چېرته یې ونه کړې اته منه ته له ما نه خلاص به تا نه بیا ما تا خبرې فرمن به درنه وباسم ما زر لاړ شه خدای دې دا تباه و برباد کړي دنه زه ښه ورځ مې نه ده کتلې ټول عمر تاوان ټول عمر تاوان اوس خو مې ورپسې پوره سامان راوړو خو پلار ته وایم چې ټانکۍ وایي ځکه په دې کار نه کېږي زم دونه درنه دروازې اچولې دي وایم دا حاجي وایم چې ټانکر ورته واړوي که نه د کور په لوښو دې کار نه کېږي ځکه دا چېرته کار کوي دا خو درته همدا اوس په یو تي باندې ډکوي اوس ته صرف سیل کوه ورته مزه راته نیسه دا ټوپونه وایي دا اوس به دې زور وګورم صحیح غوږونو نه ونیسه په موږ باندې ولې کوتره کېپي لر کوه ولېږه شوده را پرېږدي که نه شوده را پرېږدي یو خو یې ډک کړو یو یې ډک یو یې ډک یو یې ډک دا بل یې ډک دا بل یې ډک وخت باندې شه هله پکې وخته دا بیا هم ګزارې وکړه دا جي دا اوس ته وګوره کوم دا دیګې هم ډک کړو تا ما ته خو نه ښکاري دا خو هغه سړي نه ما چې اخیسته هغې راته وویلې اول به وایي نه ښکاري بیا به وروسته وزن هم کوي او ښکاري به ته ښکارې زه خو ښکارم ته ښکارې لږ صبر وکړه داجي ته خو لږ صبر او حوصله وکړه حوصله ته کښېنه هلته داجي ته خو یې دوکه کړی که نه وایم داجي که زه یې دوکه کړی یم خو هغه مې دوکه کړی دی هغه له سره کم دوکه کړی دی هغه پیسې سمې تا چې را کړې دي هغه مې بدلې کړي د هغې په بدل کې مې ورته جالي ورکړي بابا په ژړا دی بابا په ژړا دی دا څنګه کې بابا خلک ډېر پورې ونه خاندي بیا به وایي د انوري پلار ګډي ته اوس به ما راوچت شوې ما رالوی کړې اوس ما راوچت شوې ښځه بیا بس ګډ شه نو چې زما خبره نه مني صحیح ګډا خو وکړه بابا په ګړا کې دی بابا په ګړا کې دی دا ځو مړه بابا په ګډا کې دي اوس غر دې کړو نیستۍ طریقې نه ولې دا شل زر والا ګوزرې په نیستۍ ته مې ولې کېنولې دا خبرو نه پوهېږي په جالي پیسو ما ته اوس په 50,000 افغانۍ خرڅې بېرته بیا 50,000 نه یم چې په 15,000 یم خرڅه کړو جالي پې ورکړي پیسې خو دې وایم دادي په دې خوشحالۍ کې خو بچی سکو که نه چېرته په وجیره کې